السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. تعلیم دې ویډیو کې به موږ وایو زیرو بګنر، یعنی موږ به انګلیسي جملې وایو روزمره کارېدونکي، هغې سره به موږ تلفظ هم وایو تر څو تاسو ته په لوستلو کې اسانتیا وي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. I believe you. I believe you. زه پر تا باور لرم. I believe you. زه پر تا باور لرم، یعنی زه په تا اعتبار لرم. He believes me. He believes me. هغه پر ما باور لري. هغه پر ما اعتبار لري. He believes me. هغه پر ما باور لري. دلته که فکر وکړئ د I سره چې دی اس نه دی اضافه شوی، یعنی I believe راځي او چې کله he راشي نو بیا believes راځي. ورب سره اس یا ای اس اضافه کیږي. د عموما قانون دی چې I we you دې سره چې دی ای نه اضافه کیږي. he she it سره چې دی دې سره اس یا ای اس اضافه کولی شو، اضافه کیږي. He trusts me. He trusts me. هغه په ما اعتبار کوي. په ما اعتبار کوي، په ما اعتبار یا باور لري. دلته هم اس ورسره اضافه شوی. He trusts me. He relies on me. He relies on me. هغه پر ما تکیه کوي. He relies on me. هغه په ما تکیه کوي. یعنی د هغې اخراجات هغه زه کومه، هغې سره مرسته زه کوم. کله چې ته هم ته یو چا سره مرسته کې، کومک کې، یو شي کې، کاروبار کې یا فاینانشلی، نو هغه ریلایز وي په تا باندې، په تا باندې تکیه وي. نو موږ ویلی شو he relies on me. هغه په ما تکیه دی، یعنې زه یې سپورټ کومه. I don't believe. I don't believe. زه باور نه لرم، اعتبار نه لرم. I will not believe. I will not believe. زه به باور ونه کړم، زه به اعتبار ونه کړم. I will not believe. زه به باور ونه کړم. Who believes him? Who believes him? څوک پې باور کوي. زیاتره وخت موږ وایو په هغې باندې څوک باور وکړي. Who believes him? څوک به پې باور وکړي. I believed you. I believed you. ما پر تا باور وکړ. دا تیر وخت جمله ده. Past tense. I believed you. ما په تا باور وکړ. I have doubts. I have doubts. زه شک لرم. Doubts. I have doubts. زه شک لرم. I'm not convinced. I'm not convinced. زه قانع نه یم. قانع شوی نه یم. Convinced شوی نه یم. I'm not convinced. زه قانع نه یم. I don't accept it. I don't accept it. زه دا نه منم. زه دا نه قبلوم یا زه دا نه منم. I don't accept it. کله چې ته وې زه یې نه منم یا زه یې نه قبلوم دا خبره. I don't accept it. He doubts me. He doubts me. هغه پر ما شک کوي. He doubts me. هغه پر ما شک کوي. He thinks differently. He thinks differently. دلته موږ معنا نه ده لیکلې، خو he thinks differently هغه مختلف فکر کوي، مختلف نظریه لري، مختلف سوچ لري. He will think. He will think. هغه فکر وکړي. He will think. هغه فکر وکړي. He agrees with me. He agrees with me. هغه له ما سره موافق دی. هغه له ما سره راضي دی. موافق دی، راضي دی، را سره مني، را سره. He agrees with me. له ما سره مني یا ما سره موافق دی. یا داسې هم ویلی شو he is agree. He is agree. He is agree. هغه راضي دی، یعنی هغه یې مني. He is agree. هغه راضي شوی، راضي دی. دا و د نن ورځې جملې.